السلام علیکم دوستانو، زه به تاسو ته نن د نسیم الله دانش په اړه نوي معلومات درکړم. نسیم الله دانش د کرکټ بورډ څه غواړي، د لوبغاړو څخه څه غواړي، ټول معلومات په همدې ویډیو کې. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په رسنیو او هغه ژورنالیستانو چې کرکټ سره مینه لري غږ کوم چې د کرکټ اوسنی حالت ته په کتو زیات وخت د کرکټ تبصرو مرکو ته ورکړي. زه هماده یم چې د کرکټ اوسنی حالات په دلایلو او ثبوتونو وڅېړم، تیاره او خراب راتلونکي ثبوت کړم، همدارنګه د کرکټ ژغورلو طرحې وړاندې کړم. نوموړی لیکي په خدای باور وکړئ چې زما د پوسټونو مطلب دا نه دی چې زه کرکټ بورډ ته برته راسم، بلکې کرکټ آینده زما د تجربو اداري پوهې په اساس راته ډیره بهراني ښکاري او ډیر بد لوري ته روانه ده. د خلکو مینه په ورکېدو ده. کرکټ ملي لوبډله بې انتفاقه ده، مالي برخه یې تر بل هر وخت کمزورې ده، سپانسر نه لرو، پرمختیایي کارونه ولاړ دي، داخلي کرکټ له بل هر وخت تر فلج حالت رسېدلی دی. زما ښکلی ژوند دی. که د خدمت مسله نه وای زما لپاره افغانستان کې وزارت کړل هم په تاوان دي. بس په هغه څه مې زړه دردېږي چې خدمت مو ورته کړی وي، سختې ورځې او شپې مو ورته تېرې کړي دي، دې ځای ته مو رسولی دی. یوه وعده کوم چې دولت مې خپله ونه غواړي، که مې بیرته د راتګ کوشش وکړ زه به بد انسان یم. دا و د نسیم الله دانش نظر. ستاسو نظر څه دی؟ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. که مو ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم ضرور در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.